د لکي مروت د سیمنټو فابریکې د وسلواله برید کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. وروستی خبره ده چې ایرانۍ رسنۍ وایي د اسلامي امارت لخوا نیول شوي 6 تنه ایراني پوله ساتي بیرته خوشي شول. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د لکي مروت د سیمنټو پر فابریکې د وسلواله برید کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. تېره شپه ناوخته د خیبر پښتونخوا په لکي مروت ولسوالۍ کې د لکي د سیمنټو په فابریکې د وسلوال د برید له امله د فابریکې ساتونکي وژل شوي او د دغه کارخونې ګڼو موټرو ته اورونه اچول شوي دي. دغه برید له هغې وروسته شوی چې تېره ورځ د لکي مروت زرګونه اوسېدونکو د سیاسي ګوندونو او مخورو په ګډون جرګه وربللې وه او د پاکستان له پوځ او حکومت یې د ممکنه پوځي عملیاتو سره مخالفت ښودلی و. لکي مروت د پاکستاني طالبانو غورځنګ د نفوذ سیمه بلل کیږي او هلته پر امنیتي ځواکونو ډېر بریدونه هم کیږي. د پاکستان پوځ پر 2014 کال کې په وزیرستان کې هم عملیات وکړل چې له امله یې په لاکونو خلک د پاکستان په بېلابېلو ښارونو سربېره د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته هم کډوال شوي وو. د لکي مروت جرګې پرون ویلي وو چې که وزیرستان د ترسره شویو عملیاتو سره د طالبانو بریدونه ختم نه شول نو لکي مروت کې به هم وسلوال ختم نه شي. او وروستی خبر دا چې ایرانۍ رسنۍ وایي د اسلامي امارت لخوا نیول شوي 6 تنه ایراني پوله ساتي بیرته خوشي شوي دي. ایرانۍ رسنیو تصنیم او ایرنا خبر ورکړی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا نیول شوي د دوی 6 پوله ساتي ځواکونه خوشي شوي دي. د دغو رسنیو په وینا خوشي شوي پوله ساتي ځواکونه بیرته خپلې خاورې ته ستانه کړل شوي دي. تر دې وړاندې رسنیو خبر ورکړی و چې 6 ایراني پوله ساتي ځواکونه هغه مهال د اسلامي امارت لخوا په فراه ولایت کې ونیول شول چې د افغانستان خاورې ته اوښتي وو، خو دغو ایراني پوله ساتو ځواکونو بیا ویلي وو چې په تېروتنې سره د افغانستان خاورې ته اوښتي وو. د افغانستان اسلامي امارت وړاندې ویلي وو چې د دغو 6 پوله ساتو ځواکونو د خلاصون لپاره د ایران د سرحدي ځواکونو عمومي قوماندان د دوی د دفاع وزارت د سرحدي چارو عمومي کمیسیون سره په تماس کې دی. دغه 6 پوله ساتي ایراني ځواکونه تر نیول کېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان اسلامي امارت استخباراتو ته سپارل شوي وو.